يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دين اسلام ډیرو قدرمنو درنو او عزتمندو ورونو د تیرو خطباتنا سلسلوار د ایمان شعبې شروع چې ایمان د پاره یو څو څانګې دي باید منګه هغې ته متوجه شو هغه زده کو هغه عملي کو تر څو چې زمونږ ایمان پوره شي او د ایمان د نقصان او نیمګړتیا نه بچ شو نو د ایمان د شعبو نه یوه شعبه حلال خوري ده چې سړی په خپل خوراک کې د دې خبرې اهتمام کوي د دې احتیاط کوي چې چرته زما خېټې ته حرام رزق لا نړ شي او زه حلال رزق وګټم حلال کسب وکم او په دې حلالو باندې زما بدن قوت حاصل کی زما خوګورونو دا د ایمان هغه ضروری شعبه ده که انسان دا په اهمیت سره عملی کی نو د زړه به صالح شي د بدن نه به نیک نیک اعمال صادریږي د عملونه به د رب په دربار کې قبلیږي دی به الله به د ده نه راضي وي دی به د ټولو انسانانو نه ډېر عبادت کوونکی انسان جوړ شي او د دې زړه به نرم شي زړه وجه دا ده زما خوږورونو چې د حرامو مثال د زهرو دی بلکې د زهر نه هم ډیر زیات خطرناک دی وجه دا ده چې زهر زمونږ دی فانی دنیا ته ضرر رسي حرام مال خوراک زمونږ ابدي دنیا ته ضرر رسي ابدي زندګۍ ته چې هغه آخرت دی حرام په وجه باندې زړه فاسدیږي د حرام په وجه د بدن ګناهونه صادریږي د حرام خوري په وجه باندې بچیان سرکشکیږي د حرام خوري په وجه د الله غضب او لعنت نازلېږي د انسان ګټل رزق د انسان نه هغه الوزي بقا د انسان سره نه کوي د ژوند نه د کور نه د مال نه د تجارت نه د حرام خوري په وجه برکتونه الوزي
ډیره د خطر خبره دا ده چې موږ ته محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کله د دې زمانه تذکره کوي نو فرمایي چې سیاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اين اخذ امن الحلال ام من الحرام. دسې یو دوره به په انسانانو باندې راځي چې څوک به دا پروا نه لري چې دا مال ما د حلالو نه واخیستو او که د حرامو نه، زما رزق حلال دی او که حرام، دا سوچ به څوک ځان سره نه کوي، دا حساب به د ځان سره نه کوي. لکه د نن سبا دوره همدغه انداز دی زما خوږو وروڼو. موږ او تاسو حلال هغې ته وایو چې په لاس راشي بس دا زموږ دپاره حلال دی. حرام هغه ته وایو چې وسم په بر نشي، وی وګوره پلانې حرام خور دی دا کار کوي، په هغې زموږ وس نه بریږي. کوم حرامو باندې چې زموږ وس بریږي هغه کوو. ځکه خو زموږ خوږو وروڼو زړونو کې فساد دی، د الله هغه یره زموږ او ستاسو زړونو کې نه راځي څنګه چې مناسب ده. همدغه رنګې د اعمالو د نیکو اعمالو هغه شوق او جذبه نه راځي کوم چې د صحابه وه. د الله د یرې نه جړا زموږ د سترګو نه راځي کوم چې د نیکانو او صالحینو صفت دی. تهجد ګزارۍ توفیق موږ ته نه میلاویږي کوم چې د ټولو صالحینو ښکلی صفت دی. د دې بنیادي وجه دا ده موږ په خوراک کې زهر خوړلی دي، د هغې زهر اثر اوس موږ وینو چې د دې خیر د ښکلو ښکلو شعبو نه موږ محروم یو. د ټول بدن ملک او بادشاه چې دغه زړه دی، د زړه فساد د حرام خورۍ په وجه باندې راځي. چې کله یو انسان حلال خوري کوي د هغه انسان زړه کې نرمي وي، دغه زړه د الله نه یریږي، په دې زړه کې د خیر جذبات راوچتېږي، دې زړه کې د ګناهونو نه نفرت پروت وي. او چې کله حرام زړه ته لاړ شي، خېټې ته لاړ شي، دغه کمال ختم شي. امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوښتنه وشوه چې بم تلین القلوب، احمد بن حنبل دا زړونه په څه شي نرم کېږي؟ هغه وویل باکل الحلال، زړه اله صالح کېږي، زړه اله کمال ته رسېږي چې انسان حلال خوري کوي، حلال خوري زړه کې صلاح پیدا کېږي، دا زړه صالح شي، دغه زړه کې د الله یره کینی، د الله تعظیم کینی، د الله او د رسول محبت کینی، دې کې د نیکو اعمالو جذبات کینی. کدا نه نو په دې کې به فساد راځي. مشهور روایت د نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه تا که همدغه خبر ذکر ده چې هغه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد من تنقل کوي چې الحلال بین والحرام بین وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال ښکاره دي او د دې تفسیر بل حدیث کې راغلی دی چې الله په خپل کتاب کې حلال کړي دي او د الله رسول حلال کړي، او حرام ښکاره دي او هغه دي چې الله ته کتاب کې حرام وایي، د الله رسول ته حرام وایي. د دې په منځ کې بعضې امور دي چې هغه مشتبهات دي. یو دلیل ته چې ګورې ته به وایې چې حلال، بل دلیل ته چې ګورې ته به وایې چې حرام دام پرېږده. یا بعض علماء د قرآن او سنت پر رڼا کې فیصله کوي چې حلال، او بعض علماء د قرآن او سنت پر رڼا کې فیصله کوي چې دا حرام. دی مشتبهات و نمزان پرېږده. ځکه د الله نبی د دې مثال فرمایي، وایي د دې داسې مثال دی لکه یو شپنکی خپلې ګړې چیلۍ چې دی هغه د چراګا په خوا کې سرایي، نو چې په خوا کې سریږي یوه ورځ به د غفلت د وجې نه ستا ګړې چیلۍ د چراګا ته وراوړي او ته به د ملک او بادشاه د طرف نه جرمانه کېږي. او به فرمایل چې هر بادشاه خپل چراګا لري، د الله چراګا چې په هغې کې ور څرېدل ناروا دي، جرمانه ده، هغه حرام دي. که حرامو ته ور واوړېدلې د الله په وړاندې په سخت جرم مجرم یې.
دی حدیث په آخره کې ذکر کوي الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. وې زړه کې یو ټوکړه ده، په بدن کې یو ټوکړه ده، که دغه ټوکړه صالح شي ټول بدن صالح شي. ځکه هغه بادشاه دی، دا ټول اندامونه رعیت دی. بادشاه چې صالح وي رعیت ټول سم چلیږي، سیده رواني. او بادشاہ چې فاسد شي ټول رعیت فاسد شي. هغه زړه دی، زړه. محدثین د دې حدیث په تفسیر کې ذکر کوي، وایي د دې نه وروسته دا خبره ځکه ذکر کړه چې د حلال او حرامو ذکر وکړو. بیا وایي بدن کې یو ټوکړه ده، که دا صالح شي ټول بدن صالح کېږي. وایي دې کې د الله نبي موږ ته د دې خبرې راهنمایي کوي چې د دې زړه صلاح د حلال خورۍ په وجه راځي. که زړه حرام دی وخوړل وره د زړه د صلاح تمه مه کوه، بیا دغه زړه بیا فاسد دی. هم دسې زما خوږو وروڼو چې کله یو انسان اعمال کوي، نیک اعمال، د دې ته د اعمالو توفیق نه میلاویږي تر څو پورې چې دی د خوراک کې خیال او سوچ ونه کړي چې زما خوراک حلال دی او که زما خوراک حرام دی. ذکر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمائی کن ورعا تکن اعبد الناس. ته د حرامو نه پرهیز وکا، د مشتبهاتو نه پرهیز وکا. ورع ځان کې راوړه. ورع دې ته وایي چې سړی د حرامو نه ځان ساتي او د اشتباهي څیزونو نه ځان ساتي، نو ته به د ټولو انسانانو نه ډېر عابد انسان جوړ شي. د دې دوه مطلب دي. یو دا دی چې کله یو انسان د حلال خورۍ اهتمام کوي، دې ته د ښایسته عبادتونو توفیق ملاویږي. څنګه چې سهل بن عبدالله التستري رحمه الله فرمایي وایي من اکل الحلال اطاع الله شاء ام ابا ومن اکل الحرام عصى الله شاء ام ابا. څوک چې حلال خوراک کوي د بدن نه به د الله ښکلې ښکلې بندګیانې صادریږي. د خوښه یو که خوښه نه یې حلال خوراک کې دا یو اثر پروت دی. او چې څوک حرام کوي د بدن نه به د الله نافرمانیانې صادریږي. په دې وجه باندې چې د حرام کړی دی او د حرامو اثر د الله نافرمانی ده. او دویمه معنی د دې کن ورعا تکن اعبد الناس معنی دا ده چې د حرامو نه پرهیز دا ګوره ډېر اعلی عبادت دی، ډېر ښکلی عبادت دی. یو ځل سفیان الثوری رحمه الله نه یو کس راله پوښتنه ته وکړه چې جناب په احادیثو کې د اول سب څومره فضیلت راغلی دی. سفیان الثوری رحمه الله ورته ویله چې حلاله روټۍ خوره اخر سب کې ودرېږه ستا به لوی مقام حاصل کې. یقیني چې د اول صف فضیلت په قرآن او احادیثو کې ډېر زیات راغلی دی چې د الله نبی فرمایي چې هغه به د دې صف ان الله وملائکته یصلون علی الصف الاول. لیکن سفیان الثوری رحمه الله په دې پوه شو چې د دې ظاهري عباداتو اهتمام ډېر کوي او په تجارت کې د حلال او حرام خیال نه کوي. ځکه ورته د دې خبرې اهتمام ورکړو، ویل چې حلال خوره که نه آخر سب کې ودرېږه هم به اوچت مقام حاصل کوي. یو انسان چې حرام خور انسان وي هغه ته د نیکو اعمالو توفیق نه میلاویږي. او که کم اعمال کوي هغه قبلیږي نه. ځکه قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمایي انما یتقبل الله من المتقین. الله چې اعمال قبلی، الله چې عبادت قبلی، الله چې صدقات قبلی، د متقیانو صدقات قبلی. مفسرین ذکر کوي مطلب دا دی چې داسې قوم
قوم چې هغوی د حرامو نه ځان ساتي د مشتبهاتو نه ځان ساتي دا تقوا ده نو الله یې عبادت قبول کړي چې خوراک حرام لباس حرام مسکاک حرام که الله رب العالمین ته ډیر عبادتونه وکړي قبلیږي نه موږ ته د الله نبی صلی الله علیه وسلم د یو عبادت تذکره کوي چې نن موږ او تاسو سره هم دا سوال دی دا اشتباه ده چې یاره ډېرې دعاګانې الله ته کوم نه قبلیږي دا به څه وجه د جواب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوالا چې چرې به دې دعاګانې قبول نشي لاسونه به دې په دعا باندې ستړي شي خو دعا به دې نه قبلیږي که حرام خور انسان او د حلالو اهتمام نه کوي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د یو انسان تذکره وکړه ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشغث اغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام أنى يستجاب له یو انسان بڑے روگت سفر کڑے سخت سفر بمی سر بے ببر بھی بدی سفر کے گرد علودہ بوی او امام نووی رحمه الله فرمائی وی د دین سفر د طاعت مراد ده حج ته بوتلی عمره ته بوتلی د علم طلب پسې بوتلی جهاد ته بوتلی الله ته به لاسونه اوږده کړي چې یا الله دا دعا مې قبوله کو یا الله دا دعا مې قبوله د ده به خوراک حرام وي لباس به حرام وي سکاک به حرام وي ټول تربیت او بای په حرام غذا باندې شوی د الله نبی وایي انا یستجاب له د ده به څنګه دعا قبول شي انا یستجاب له دیو جنا وهیب ابن الورد رحمه الله فرمایي وایي قسم په الله که د دې ستنې په مقدار باندې ودرېږي او دومره اوږده منځونه الله ته وکړي قبول به نشي تر څو چې خېټې له کم خوراک ځي د هغې سوچ ونه کړي چې حلال دی که حرام دی ډیره خطرناکه خبره ده زما خوږو وروڼو په دې بنیاد باندې چې انسان معدې له حرام لاړ شي دغه غوښه په اور باندې سوځل کېږي دا د الله په عبادت کې به نه استعمالیږي ځکه خو موږ ته د الله نبي فرمایي ای لحم نبت بالسحت فالنار اولی به هغه غوښه چې د حرامو نه راوټکېده اور ډېر حقدار دی په هغې اور دا په اور باندې ولی کېږي جنید البغدادي رحمه الله یو ورځ ماشوم یو بلې ماشومې بهر ته راویستلی ګوري چې د ګاونډي وینځي هغې ماشوم له مینه راله او هغه ماشوم یې په غېږ کې واخیسته او خپلې سینې ته یې واچو جنید البغدادي رحمه الله چې رالی چې ګوري چې بچی د ګاونډي وینځي خپلې سینې ته اچولی دی او د هغې پی هغه له ورکړل د دې ماشوم واخیسته او په خوله کې ګوته ورکړه هغه پی یې ټول الټې کړه بېته او ویل دا کار مې ځکه وکړو چې ما په خپل بچي سخت رحم وکړو ځکه د الله نبي فرمایي ای لحم نبت بالسحت فالنار اولی به کومه غوښه چې د حرامو نه راوټو کېږي اور په دې ډېر حقدار دی د دې وینځې سید او سردار سودخوري کوي سودخوري او هغه پیسې دا وینځه خوري د هغې نه پی پیدا شو هغې دې له ورکړه څنګه به زه دا خپل بچي ته پرېږدم ما په خپل بچي باندې ترحم وکړې زما خوږو وروڼو په بچي باندې رحم دا نه دی چې هغې ته ډېر مال واچوه او سوچ مه کوه چې د حلالو نه یې که د حرامو نه یې ښکلی بلډینګ ورته جوړ کا ګاډی ورته ودروه قسم قسم پیسو نه یې جب ډک کا نو بیا دغه بچي کې سرکشي خود به خود پیدا کېږي ځکه حرام زهر دی د زهرو اثر دا دی چې
هغه کلمې شوکوي کلمې ټوکړې ټوکړې کوي نن هم دور باندې دا شکایت خلک کوي چې یاره استاد جي بچي مې خبره نه مني بچیان مې سرکشه دي بچیان نافرماني کوي د بچو نه تنګ ما لږې دم کا داسې وظیفه راوښیه وه چې هغه ووایم او دا بچي منقاد شي کله یو عالم ته وایي بچو ته دعا کوه کله بل عالم ته وایي کله یو قاري ته کله بل چې څوک لږ په نیکۍ ویني وایي بچي مې ډېر سرکشه دي دا به څنګه ښه شي بنیادي وجه دا ده چې تا د بچو غذا حرامه پیدا ورکړې ده سوچ دې هغه وخت کې نه دی کړی دا بچي دې په حرامو رالوی کړي دي حرامو کې د الله نافرماني ده حرامو کې سرکشي ده حرامو کې د الله د مخالفت او د الله د رسول مخالفت ځکه خو به پوه شي چې کله دغه بچی د پلار د پاره وبال ګرځېدلی کله یې تمانچه راخیستې پلار یې ایشتلی کله د پلار سرمایه تښتولي کله یې داسې شرم اړولی پلار ته چې د هغې برداشت دی نشي کولی بیا وایي دا کم طرف نه دا مصیبت رالی ما خو نافرماني هم نه ده کړې رزق کې دې سوچ وکړه چې رزق دې د کوم ځای نه ګټلی دی دا حالت د هغې نه پیدا شوي دي همدغه وجه د زما خوږو وروڼو چې پوهه زنانه د سلفو د دور داسې وي چې هغوی به د خپلو خاوندانو سره د حلال خورۍ کې ډېر کومک کوو ډېر امداد کوو زما خوږو وروڼو وجه دا ده چې حرامو ته سړی محتاجه کېږي هغه د خپلې بیبي د وجې نه یا د بچو د وجې نه خپله سړی صبر کولی شي خو چې بیبي ورته فرمایشونه ورکړي او هغه دی په حلاله نشي پوره کولی مجبور دی چې حرام وکړي بچیان چې پیسې غواړي او په حلاله نه پوره کېږي مجبور دی چې دی حرام وکړي همدغه وجه ده چې سلف علما چې د دې نه بچو هغوی د خپلو بیبیانو ته د حلال خورۍ تربیت ورکړو بیبیانو به دومره اهتمام کو د حلال خورۍ چې د بعضو سلفو نه راځي چې د هغه خاون به کله خپل روزګار ته خپل دکان ته به نو ده به ورته ویله چې یا سیدي انی اصبر علی الم الجوع ولا اصبر علی عذاب النار خاونده د الله نه ویرېږه ګوره د ولږې درد برداشت کولی شمه خو د جهنم د اور درد نشم برداشت کولی که داسې زموږ معاشره صالحه شي بیبیانې زنانه د الله د دین نه خبر شي داسې دیني مجالسو ته لاړې شي او څه ناڅه د دې اهمیت وپېژني هغه در سره معاونت وکړي ته به چرې به حرامو ته لاس ور وانهچوې تا ته به وایي خیر دی زما لباس دی په کلي کې کمزوری خوراک دی کمزوری کور دی کمزوری نور سهولیات دی نه خو چې زه د جهنم د اور نه بچ شم او تم بچ شي د وجې نه قرآن او سنت کې د دې ډېر اهتمام ذکر دی د الله رسول به هم د دې ډېر سخت اهتمام کوي یوه ورځ نبی صلی الله علیه وسلم په لاره را روان دی ګوري چې په لاره کې یو کجوره پرېوتلې ده نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل لولا انی خشیت انها من الصدقه لاکلتها که په دې نه یریدلی چې دا صدقه دا کجوره د صدقې کجوره چېرته نه وي او موږ له صدقه حلاله نه ده په موږ صدقه حرامه ده نو ضرور به ما دا خوړلی وي ګوره یو کجوره لار کې غورځېدلې ده یقیني م نه ده چې د صدقې ده لیکن د الله نبي موږ ته تربیت راکوي ګوره چې خوراک کې ډېر احتیاط کوئ چې چېرته حرام لا نړ شي ځکه د حرامو نه ډېر غلط آثار منځته لاسته راځي خپل بچو ته د ماشوموالي نه تربیت ورکوي موږ څه ویو ماشوم چې ورانی وکړي یاره رکوټ دی نه پوهېږي ښه به شي بیا چې لږ لوی شي بیا وایو یاره هلکان دي ښه به شي ځوانان دي ښه به شي بیا چې لږ لوی شي وایو چې اوس خو د بال بچدار دي اوس زما خبره نه مني نو چرې موږ او تاسو د خپلو بچو سالم تربیت ونه کړو وګورئ محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې ماشوم ته د ماشوموالي نه
خپل بچی ته د ماشوموالي د دوره نه څنګه د حلال خورۍ تربیت ورکوي. یو ځل محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د صدقې کجورې راجمع کړې وې چې مسکینانو باندې تقسیمولې. حسن رضی الله تعالی عنه یو ماشوم بچی و په دغه وخت کې ماشوم هغه رالی د صدقې د کجورو نه یو کجوره خوله ته واچوله. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي کښ 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 په عربۍ کې داسې لفظ دی چې خلک یو ګنده څیز چې خوله له ویسي خلک ورته وایي وغورځوه ګنده دی ګنده دی. بیا ورته ویله بچیا تا ته پته نشته دی چې موږ اهل بیت صدقات نه خورو، صدقه زموږ دپاره حلاله نه ده، دا وغورځوه. ګوره خوله له ورغلې کجوره هغه چې وغورځېږي څه په کار هم نه راځي، فایده هم نه راځي. دی ماشوم و لا په دې وخت کې مکلف هم نه دی، لیکن د ماشوم له د ماشوموالي نه د حلال خورۍ تربیت ورکه. بیا وروسته دا تربیت نه حاصلېږي. داسې مه وایه چې ماشوم دی، داسې مه وایه چې یاره هلکان دي څه به کوي ټول هلکان داسې کوي بیا به ښه شي، داسې مه وایه چې مړه اوس بال بچهدار دی زما خبره نه مني. څه وخت به یې مني؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو غلام چې هغه غلام بدله پیسې راوړلې، ابوبکر صدیق له به یې ورکولې او ده به خوړلې. لکه دا د غلامانو خراج او ټکس به په هغې مقررېده شریعت کې، او د هغوی د لاس راغلی آمدن به مؤمنانو خوړه. یوه ورځ ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خپل غلام خوراک راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه وخوړو. چې وخوړو غلام ورته وویل چې جناب تا ته پته ده چې دا خوراک د څه شو؟ ویل نه. ویل دا جاهلیت دوره کې ما د یو انسان سره دوکه کړې وه، هغه له مې کهانت کړی چې زه کاهن یم، ورک شوی څیز یا د غیب یو خبر به درته بیان کړم، پیسې راکړه. هغه پیسې پې زما قرض وي، اوس مې ورسره ملاقات وکړ، هغه پیسې ما ته میلاو شي، په هغې مې تاله خوراک راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېر سخت پریشانه شو، ګوته یې خوله کې داخله کړه او څه طعام چې و دی ټول وغورځوو. بیا یې ویل که دې طعام غورځولو سره دا کې زه کامیاب شوی نه وې نو د کلمې به مې بهر غورځولی وې، ځکه د الله د نبي وینا ده چې هره غوښه په حرام وټوکېږي اور به هغې دپاره ډېر مستحق. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د هغه غلام یو ځل خادم هغه ته پی راوړل، هغه وڅکل. چې وڅکل ډېر خوندور و. د خپل خادم غلام یې راوغوښته، ویل دا د کوم ځای نه و؟ ویل دا پلانۍ علاقه کې د صدقې په اوښانو باندې زه ورتېرېدلم، هغې مالته اوبه څکلې، دا اوښ مې اوبه کو، نو هغوی اوښان لشل، نو ما له لږ پی راکو، هغه ما په خپل مشک کې واچول او نن مې تاله راوړل تا وخوړل. عمر بن الخطاب رضی الله عنه هم خپله ګوته خوله ته داخله کړله او ټول پی یې بېرته واړول. اگر چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو مسلمان دی، په دې بیت المال کې د ده دومره حق و، لیکن د صحابه کرامو ډېر احتیاط و پرهیز و چې چېرې زما خېټې له داسې یو څیز لا نړ شي چې سبا مې په قیامت کې الله د دې په وجه راونه نیسي. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو ځل ګبینو ته شوق شوی و، شاتو ته کور کې راغلی، ویل شات نشته روټۍ ورسره خورم؟ ویل نه. د هغه بیبي په هغه باندې ډېره مهربانه وه، یو دینار یې راواخسته او خادم ته یې ورکړل برید ته، ورته وویله چې ورشه او ته په دې باندې ګبین راوړه. چې راوړل عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه نه لږ وخوړل. بیا یې پوښتنه وکړه چې دا چېرته؟ ویل تا بله ورځ وویله چې ګبین ته مې شوق شوی دی، ما لږې پیسې راواخیستلې وو، د صدقې برید مې ولېږه، یعنې سرکاري نوکر مې ولېږه، دې پسې ډاګي مې ولېږه، نو هغې سرکاري سورلۍ د دې دپاره استعمال کړه. هغه سخت پریشانه شو، ورته ویې ویله چې اتعبت راحلة بیت المال فی الشهوة عمر، تا د بیت المال
سورلی د عمر شخصي شهوت د پاره ستړی کړه ول دا ګبین راکا ګبین راکړل په 1 دینار چې خسته هغه په 10 دینار خرڅ کړه دل خپل 1 دینار ورکو باقی بیت المال ته واچول ول دا په سرکاري سورلی راوړل شوی دی د لری نه دا ګټه دی کړي دا ګټه بیت المال ته لکړه زما خوږو ورونو د خپل بچو سره راځي چې د ترحم وکړو چې بچی د خیر دی لږ دردمن شي لږ دی وږي شي کپړې لباس دی د نورو ملګرو نه لږ کمزوری خو چې زړی سالم وي زړی بچوي کمال ته به هله رسېږي چې حلال خوري وکړي د دین چې څومره امامان دي تاسو یې واقعات واورېدل هغه په دې وجه کمال ته رسیدلی چې پلار په هغه باندې حلال خوراک کړو تاسو وګورئ د علم الحديث د فلک لمر امام بخاری رحمه الله چې د الله د کتاب نه لوستو صحیح کتاب دی لیکلی په عالم اسلام کې په اهل علم کې داسې متفق علیه شخصیت چې ټول امت د هغه د کتاب نه سیرابیږي او د هغه نه فایده اخلي دومره عظیم خدمت په عالم اسلام کی بنیاد بل چانه کې خودله اولنه څنګه بنیاد د تمیز الصحیح و التمیز الصحیح عن الضعیف د کې خدا بنیاد ولیو زکه د پلار خپل بیبي ته ویلی و چې ما پیسې ګټلې دي په دې کې حرام هم نشتا په دې کې مشتبه مال هم نشتا تب داد دي الګ په تعلیم باندې خرچه کې نو په دې بنیاد به یو کمر انسان جوړ شي پلار په هغه ارمان کې کامیاب شو او د اسمان څوارلسم سپوږمۍ د اسمان لمر په شان اوځلېده نو زما خوږو ورونو په بچو ته رحم دا نه دی چې د بچو باندې ګند وخوره او هغه سرکش شي نه د الله خبره مني نه د الله د رسول مني نه ستا قدر عزت کوي او په تام سرکشي کوي تاله درد سر جوړ شو پیرزو دا ده چې حلال خوراک پې وکړه چې الله وپېژني د الله رسول وپېژني د الله کور وپېژني د الله کتاب وپېژني او مور او پلار وپېژني یا الله په خپل فضل من د حرامونه محفوظ کا رب العالمین چې کوم لغزشات زمون شوي دي هغه معاف کا الله آینده کې مونږ ته پراخه حلال رزق راکړه چې د حرامونه په مستغني شو اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه